مورچن ژوند دی وه څنګه به خوشحال یو او موږ له به هر څه پخولو او اوس اورې مه خفه کېږه زموږ په شان ته داسې ډېر یتیمانان شته چې د هغوی موریانې نشته اورې مه ژاړه حوصله وکړه راځه ناوې راځه دا زموږ د غریبۍ کور دی دغه دوی بچي دي مصطفی شیما راشئ بچو بابا دا هغه څوک ده دا موږ په لومړي ځل ولیده هلته د بابا دا ښځه څوک ده دا ستاسو مور ده نه دا زموږ مور نه ده زموږ مور مړه شوې ده ښځې ته په دې مه خفه کېږه ماشومان دي پی به شي راځه زه به هم خوښه شم زه مور مېره یم ګورو به مه وکړه چې دا خو پلار کور کې ځکه راته څه نه یم لوک شي پاسه جینې ته لوښي وینځه او ته ورته لوښي راغونډ کړه لکه شابه او که پلار ته مل وي نو بیا زه پېښ او تاسو پېښ یې بله مور خو راباندې داسې ظلم نه کړ لکه دادا چې راباندې سیمه کوي او که نه مصطفی دا ډېره ظالمه ښځه ده مورې لور مې ووینځل ځای چې ښکاري دا به مې مور راځي جارو کوي به شکه دا ځای جارو کړه زه دا ځای به هم جارو کړمه ته راته څه نیغ نیغ ګورې ورشه ښځله غورځوه ټیک ته مورې غورځو مې شیما غلې بابا راغلی مصطفی بچي سکول ته تللی وي بابا ته تللی وي سکول ته بابا خوشحاله خو یې که نه ته هم خوشحاله شي ما مور هم څه شوه بابا کوټه کې ده مصطفی ممی بابا ته یادونه چوپ کړه تا ته د هغې خبره یاد نه ده چې بیا به درنه غوږونه پرې کوم خو بابا ته مه ووایې چې موږ چپ یو ټیک ده مصطفی یاره ناوې زه یو هفتې له اسلام آباد ته ځم څه کار پسې د دې وړو ډېر خیال ساته صحیح دی یم زه ستا نه زیات خیال ساتم نه بابا سمه ده ته به موږ سره دلته کور کې صفا بچي زما تک ډېر ضروري دی او ته د دوی ښه خیال وساته صحیح دی صحیح دی یم پلان خو ولاړو او که کوم یو نارې وکړو که نه بیا زه پېښ او تاسو یم ته ورشه ته ورته ګیز بل کړه او ته ماله چای پخه کړه شابه پاسه شیما ور مې دلته بل کو ټیک ده مصطفی زه چای پخوم دا چای پخوې خو غټه غوښه پخوې شابه درنه مورې یم دا چای څوک داسې پخوي ها راشه چې چای چل له توخیم وای وای
چې دا م یاد کنه بیا به چې صحیح پخوي خیر دی ګوري نه پکې کا دا کور به دې ظالم مور ته پریدو او موږ به نکاح بابا کړه لاړ شو چې بابا هم راپسې راشي نو موږ دې کور ته نه راځو دا د موږ خپله مور نه ده دا میره ده چې مور میره چې پلان لندن شي ګوري ډېره ښکلې خبره دې وکړه د ظالمې مور نه به په بانه وځو او نکاح بابا کره به لاړ شو مصطفی زه اوس زما یارېږم هسې نه چې دا ظالمه مور موږ مړه کړي ته دا خو رانږدې که دا خو دې ډېره ښکلې خبره وکړه راواچوه راځه نن څه کوې ګورې موږ بار لوبې کوو لږې دا زر راځه شابه خدای مې درنه چېرته خلاصه کړي وای دا خو مې بچی دي مصطفی بچی څنګه رالی بابا کورېدل غواړي نو واوره هم دا چې څوک داسې پخوي ها راشه چې چیو چل له توخیم وای وای ودرېدئ ټیک ته بچی زه پوه شوم ستاسو په خبره راځئ خفه کېږئ مه راځه سړیا او کنه واړه مې ونه لیدل واړه بال لوبې کوي مصطفی شیما دې ته رانږدې کېږم لکه دوبېږه بابا ولې تا زمانه تپوس نه کوو چې تا بله ښځه راته نه کوله کور به مې ځان له نه ودانو اور به دې ودان کړو سل پیرې دا وګوره دا ته دې ماشومې دی لاس ته وګوره دا ستا دې ظالمې ښځې وله په اور داغونه ورکړل ښځې دا زه سینما سړیا دا دروغ وي دا ګپ دی نه بابا موږ دروغ نه وایو دا حقیقت دی دا ښځې دا زه سینم دا خو ما دا کور دې دپاره ودان کړ چې ما وې زما د دې بچو به ته ښه خیال ساتې نه سړیا چې څه شوي د هغې زه معافي غواړم او بعدې کله به زه د دوی ډېر خیال ساتم نه بابا ما پیدا کړي کوزه زموږ د کوره خیر دې سړی زه تا ته معاف مې که بعدې کله به داسې نه کوم ځه ته د دې کور لایقه ښځه نه را ما چې دې پردو بچو ته کتي نو نن به مې دا ورځ نه وه دا ظلم نه وي کړی نو نن به مې دې کور کې ځای و خو کاش چې ظلم مې دې وړو سره کړی ځکه مې نه پرېږدي